نو تطبیق دا دی چې سلويخ کلنې پوری پر خودل د بریتانو چې پقینچی کم شي دا بهتر کار دی او د سلويخ کلنې نرستو چې اخرى لشي حلق او خریل دا بهتر کار لکه سلويخ کلنې چې کم دا دوره د جهاد دا او د جهاد د دورې سره پر خودل د بریتانو دا د انسان دا رعب قرباني زیتیږي او سلويخ کلنې نه اخواته چې کم دی هغه دا ویلي چې زمونږ مذهب کې خریل دا بهتر دی. بہرحال عرض می دا کو چې دا بریتانو مسله کې ډیر خلک د دې زمانه مولیان سيو جانب ته ناروا وي سببل جانب ته ناروا وي خو نه کم مسله کې چې ما د مذهبونو اختلاف کړي پاغه کې مونږ او تاسو تډیر چونچرا پکار نه وي یا یو جانب پسیتل پکار وي یا بل جانب پسیتل پکار وي او پاغه کې زموږ علم بیا دومره نه دی چې دا غي نزيات وردن نش هغه احناف چې د بریت او خریلو ته بدعت وایي نو دوی ځان ته بیا حنفیان نه وایي ځکه د دې په دغه فتوا چې بریت خریل بدعت دي نو دا فتوا خپل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې مورګرځيږي دې سره مو خیال وی بریتو مسله کې احادیثو کې نبی علیہ السلام لفظ د وقسوم ویل چې کمی کوي یادام راغلی دي چې یو صحابي مبارک وایي مغیره ابن شعبه نظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقطال شاربی محبوب علیہ السلام ما تو قتل زما بریتان غټ شوی ما ته ویل تعال راشا فقصه لي على سواکن په مسواک ما ته کم کړل یعنی دا سه مسواک باندې بیرانې کړل په کینچی به واخستل ما ته کم کړل نو کمول د بریتانو ته کڅوګ ناروا وي دا هم د شریعت خلاف خبر ده ایمو چې اختلاف کړي په بهتري نه بهتري کې کړي نو زمنګ مذهب د اخریلو طرف ته ترجیح ورکړي چې دا بهتر دي او نور ایمو جمهور چې کم دي هغه کمول ته ترجیح ورکړي چې کمول بهتر دي خو یو مذهب هم د سينوي چې ګني یا خریل حرام دی او یادا چې کمول حرام دی نه خبره ده بهتري اگر که امام شافعی رحمت الله علیه او ته مسلا ویل امام مالک رحمت الله علیه او زموږ مذهب کې خریل بهتر دی اور چې مسله د ګیری ده نو د ګیری متعلق نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم په متعدد روایتو کې فرمایي واعف اللحى خپل ګیری مو پریګ دای غټي کوي عافی معنا کسروها زیاتی کوي قینچی ورکه مې استعمالوي او بل حدیث مبارک کې راځي ان اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم یقینا يهوديان چې دي يعفون شواربهم هغه بریتان غټي ويقصون لحاهم او خپل ګيري قینچي کوي فخالفوهم نتاسو د يهودو مخالفتو کوي خپل جساد يهودو په شکل مبرابروي اوس برستراشي چې یو خریل د ګيري دي او یو کمول د ګيري دي دا چې د خریل د ګيري د چا عمل دي او کمول د ګيري د چا عمل نو حدیث مبارک کرالل چې ان اليهود يعفون شواربهم یقینا يهوديان غټي بریت تاسو دا غي مخالفتو کې بریت غټ م پرېګ دی البته سبالیا د بریتو د ګيري اړه طرف ته چې کم څه جنگي دي وي دا حصہ د دې غټول دا ناجیز نه دي ولا بأس بترك سبالية وهما طرف الشارب فعلى ذلك عمر وغيره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با دبریتو داړخونه غټ غټ پر خودل اکثرا چې انسان ځواني نه برابر وي او سبالیه غټه کینو پدې سره د انسان روح ابزيتيږي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ طریقوم دا و چې هغه هم دا غټول نو دبریتو دا اړه غټول سبالیه دا ناروا نه دي صحابه کرام چې کوم عملو کې جایز وي